که چیرې په چا کې دغه درې صفات راسي په ورځ د آخرت به الله رب العزت و د انسان ته د خپل رحمت لاندې ځای ولره ورکړي او دی به جنت ته داخل کړي. دا حدیث شریف دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا. نو دغه درې صفات کم دي چې موږ تاسې په خپل ځان کې پیدا کو. دا پیغام به ضرور در سره شیر کوئ چې ستاسو د شیر کېدو په خاطر باندې یو کس هم هغه په دې خپل ځان کې دغه درې صفات پیدا کړي. هغه درې صفات چې دي، اول صفت دا دی چې د کمزور خلکو سره به نرمي کوي. اکثره موږ داسې خلک لیدلي دي چې د ځان لاندې یو کمزوري کس ورته ښکاره سي د هغه سره سختي کوي. نو دا ستا د جهنميانو صفات دي، دا د جنتیانو صفات نه دی. نو د کمزور خلکو سره نرمي کول دا د جنتي سړي اول صفت دی. او دویم صفت دا چې د مور پلار سره د رحمت والا معامله کول، د هغوی سره ښه ژوند کول، د هغوی سره اخلاق کول. او دریم صفت د خپل ماتحت خلکو سره نرمي کول. هغه خلک چې هغه تر تا لاندې کار کوي، مثلا ستا مزدوران دي، ستا کارکوونکي دي، د هغوی سره نرمي کول، د هغوی سره ښه اخلاق کول، ښه ژوند کول، دغه درې صفات د جنتیانو صفات دي. الله دې دغه صفات موږ تاسې ټولو کې پیدا کړي.